جی ګرانو کتونکو او اوریدونکو د سوات د غنمو ګودام ته راغلي یو. فوډ ډپارټمنټ د سوري د لاندې د ګودام کار کوي. دلته کې غنم راځي، هغه سټور کیږي او د دې نه بیا هغه غنم ځي د سوات کم فلور میلز چې دي هغې ته. خو سوات ته ډېر په لوی تعداد باندې غنم راغلي دي. زما په شا باندې که تاسو وګورئ ټرک ولاړ دی، یو لویه ټریله ولاړه ده. دلته کې په دې ګودام دننه باندې هم بلها ټرکونه ولاړ دي او د ګودام سره سره بهر په سړک باندې هم لوی شه ټرکونه د سړک په غاړه باندې ولاړ دي. د ټرکونو کم ډرایوران چې دي د هغوی د خولې وینا ده چې یاره زمونږ اوومه اتمه ورځ ده چې موږ په سړک باندې ولاړ یو او په دې ګودام دننه باندې خو زموږ ټرکونه نه خالي کېږي. راځئ ځو د دغه ډریورانو خواله او بیا به وروسته ځو د فوډ ډپارټمنټ د مشرانو خواله پوښتنه ترې کوو چې یاره وجه څه ده، ولې دا ټرکونه نه خالي کېږي. کتونکو ګودام کې یو د غنمو ډریوران را سره دي. یو ډرایور را سره دی، د ده نه به تپوس کوو چې څومره ورځ دره دي او ولې د دې ټرکونه نه خالي کېږي. خپل لنډ تعارف را سره وکړئ او څومره ورځ موږ خو په 22 تاریخ ګاډي ډک کړي دي، پنجاب کې په 21 تاریخ او د را روان تیر شوي هفتې په ورځ راغلي وو. اوس بیا جمعه ده، دلته کې رالو ګودام ته، نه د دې ګودام ترتیب شته او نه د دې ګودام خالي کول شته. ورځ کې 2 او 3 ګاډي کنټه کېږي، په 11 بجې ګودام کولاویږي او په 3 بجې واپس بندي. بلمبریان را سره کې کله وایي چې کنټه خرابه ده، کله وایي چې شاته اډر بند شو. د موږ نه مستار خطا کړل، د موږ له هېڅ درکه نه راځي. لهذا موږ دا سوال کوو چې موږ د دې غفلت آزاد شو. دا راته ووایه چې کم ګاډي ستاسو ولاړ دي، غنم پکې پراته دي، دا غنم خرابېږي یا د دې غنمو د وزن د وجې نه ستاسو ګاډو ته څه نقصان رسي؟ زمونږ ګاډو ته خو دا نقصان رسېږي چې په 90 په 95 هزار روپۍ یو ټیر دی او په دې باندې 40 ټن نه پاسه سواره دي. خود په خود دې کې سیمان ماتېږي او ټیرونه خرابېږي او د ګرمي 40 39 ګرمي چلېږي. یو بل ملګری را سره هم ولاړ دی. ملګري څه وی په دې حواله باندې د دې د کم لیټ چې شولی اتمه ورځ د ستاسو که نه نو کور لا یاره جي خاص خبردار چې نن موږ څه اتمه ورځ ده او په غټ زلالس کې په دې ګرمۍ کې بله خبردار بې لمبر ګاډي راځي خالي کېږي او لمبر والا ګاډي په لینډ کې ولري، بار روډونه بند دي او هوټلو کې هم دغه شانتې حالت دی او د هر شي تکلیف دی. سر جي مسله دا ده چې لکه موږ ډرایور کلنډر سړي ته د انصاف میلاو چې دا څه حالات شروع دی جي. او مونږ خبر شو دغلته کې یو هوټل دی، هغې کې ستاسو نه انټري فیس 1500 روپۍ اخلي. نو چې دغه د څه لپاره اخلي؟ یاره جي د هغې خو پته نه لګي. هغه خو به یې د اول دا لمبر مامبر لیکو په هغه بله هوټل کې 1500 روپۍ به یې اخیستې. خدای شته ما نه دي ورکړي، نور ټولو ډرایورانو ورکړي دي. خو چې کله دغه لمبر ټایم راغی نو هغه ټول پټ شو او پیسې مې د ډرایورانو نه اخیستې دي، زما نه دي اخیستې، خو نور ډرایورانو نه اخیستې. ستاسو نه یې پکې اخیستې دي؟ موږ نه بالکل 1500 روپۍ اخیستې دي. چې کله زموږ لمبر یې راغلی وخت زموږ د لمبر راغی نو نه موږ هغه لیسټ لمبر ولید او نه موږ کارکردګي ولید. دا نمبر چې تاسو له درکوو نو دا د ګودام کس دی، فوډ دا د ګودام کس دی، دا د ګودام کس دی، خو د ګاډو لمبر یې دې ترتیب لپاره لیکلي چې ستاسو ګاډي په لمبر شي، خو لهذا په هغه لمبر موږ ونه چلېدو. بله خبردار جي چې کم مال دوی وایي ریجکټ شو پلانې شو ډینګې شو نو هغه دوی خپله محکمه چې کومه ده هغه محکمې والا راشي او هغه ریجکټ مال چې کوم دی هغه دغه کړي چې یاره دا نه د ریجکټ روپۍ پیسې ترې وایلي او کم چې صحیح روغ مال یې هغه ریجکټ کړي او کم چې ریجکټ مال یې نو هغه مطلب دی روغ. بل ملګری ډرایور را سره دی، دغه نه به تپوس کوو. جي راته دا ووایه خپل لنډ شان تعارف وکړئ، د کوم ځای کې یو څو ورځې وشوې؟ یاره جي موږ خو د نوښار یو، نن مو شپږمه ورځ ده دلته کې ولاړ یو. هلته نه چې راباندې کله ګاډی را ډکولو وایي دا د دوکان مال دی، وایي صرف ستاسو د تلو انتظار دی چې تاسو ورسئ نو ستاسو ګاډو باندې به شروع کوئ، ستاسو ګاډي به خالي کېږي. چې دلته راورسېدو نن مو شپږمه ورځ د دوکانداران مو نه پرېږدي، په روډ باندې ټرافیک والا نه پرېږدي، وایي تاسو روډ بند کړی دی. چې دلته راورسېدو نو کله وایي دې نه به سیمپل ریجکټ کېږي او کله وایي پاس کېږي او پیسې حساب کتاب یې نه پوهېږو. دا دی اوس دلته کې ولاړ یو بېګار هسې نه رادننه شوي، نن مو غونډه ورځ دلته تېره شوه. نقصان دې څونه وکړو په دې شپږو ورځو کې؟ یاره جي نقصان خو مو ډېر وکړو چې داسې وګوره یو ټیر راپسې هغه دی ډډ شو چې نن سبا جوړه اخلي نو په 140 145 باندې جوړه میلاویږي. زما ټوټل دغه کرایه ده 6000 روپۍ ټن یې راته لګولې، دې کې به زه اوس دا ټیر اخلم او که زه به د دې ګاډي نور کار کوم، که زه به څه کوم دې سره، که زه به خپله خرچه کوم. ما په دې شپږو ورځو کې 7000 روپۍ دلته وخوړې. د غنم خو مخکې هم د ګودام ته راځي، دا وس زیات شوي دي، په دونه لوی تعداد باندې راغلي دي او که نه چېرته چا ورته ګفټ ورکړی دی زموږ د سوات ته چې یاره دا سواتولی ویسئ؟ یاره جي دا زیات شوي دي، زیات شوي دي. چې کوم ځای ته ځې هلته وګورې لیڼونه لګېدلي دي، که زاخیلو کې وګورې، که نوښار کې وګورې، که مردان کې وګورې، که دلته په دې سوات کې وګورې، او د هر ځای په ډېر اسماعیل خان کې وګورې، د هر ځای روټین شته خو د دې ځای روټین نشته دی. جي کتونکو اورېدونکو د فوډ ډپارټمنټ کنټرولر شهاب صاحب راغلي یو. د ډرایورانو ستونزې چې دي هغه تاسو اورېدلې. اوس شهاب صاحب نه پوښتنه کوو چې یاره ډرایوران ګیلې کوي دلته کې ټرکونه بلها ولاړ دي او د هغې د خالي کېدلو څه بندوبست نشته، وجه څه ده؟ شهاب صاحب څه وجه کېدی چې ډرایوران بهر ګیله کوي، وایي یاره موږ ته وخت نه راکوي او زموږ اتمه ورځ ده او مسلې دي راته او ګاډي نه خالي کېږي؟
جی ما څنګه چې تاسو ته علم دی دا تقریبا ډرایو سټارټ د 7 مئی نه په غونډه صوبه کې 3 लाख میټریک ټن پروینشل ګورنمنټ موږ ته ویلي دي چې دا به تاسو خریداري کوئ مختلف سنټرو کې زموږ سنټر ته 5000 میټریک ټن راکړی شوی چې 15 مئی نه به تاسو لوکل ګروورز لپاره کوم چې مقامي زمینداران دي هغوی لپاره په فرد باندې خریداري کوئ او د 25 نه بیا اوپن دی مطلب د کې پی د هر ډسټرکټ نه او د پنجاب د کاشتکار نه خصوصا چې هغوی روړي شي تاسو به په دغه سپورټ پرایس 9750 باندې خریداری ته کوي ښه غنم نو مسله داسې ده چې پالیسي دا د پهلې آیې پهلې پایې چې څوک مخکې راغی د هغه ګاډی مخکې انلوډ کېږي موږ ته تقریبا د 22 نه دلته رش جوړ شوی دی او زموږ خپل بهترین پالیسي زموږ دا وه چې موږ دی له ټرافیک پلان هم جوړ کړی اس پی ټرافیک صاحب موږ ممنون یو چې هغوی سره موږ ملو شو هغوی موږ ته یو ټرافیک پلان راکړه په هغې باندې موږ چلیږو دلته موږ ته ګاډي دومره رش نه دی جوړ شوی چېرې څنګه په دې نورو ضلعو کې صورتحال دی او باقي موږ خپل کوشش دا کړی چې تقریبا 138 140 پورې ګاډي دا چک شوي دي په دې 5 ورځو کې او آلموسټ 100 دی کې انلوډ شوي دي 25000 بیگ زموږ انلوډ شوي دي باقي چونکې سچویشن داسې دی هر ځای کې دا حل دی رش ډېر زیات دی او خلکو دا کوشش یې چې را موږ مخکې کې نو پالیسۍ نه موږ ډیویټ کېدی نه شو کوم پهلې آیې پهلې پایې بنیاد والا چې کوم پالیسي ده لکه په هغې باندې بیا زموږ خلاف اکشن اخلي ډرایوران چې کوم دي دې کې شک نشته چې دا دلته ستړي شوي دي او ډېر ټایم یې وشو خو مسله داسې ده چې 22 نه دا راغلي دي چې د کوم سړي نمبر راغلی دی موږ راوستی دی د هغه ګاډی موږ چک کړی دی او فردر هغه موږ سیدو ته لیږلی دی او هلته انلوډ شوی دی او دې کې مخکې موږ ځکه څه نه شو ویلی دا اوس چې کوم ګاډي ولاړ دی دا موږ ته دغه وشو انفارم شو له ډایرکټریټ نه چېرې فردر تاسو پروکیورمنټ مه کوئ پروکیورمنټ تاسو ټارګېټ موږ کم کړی دی دا ځکه اوس دلته ګاډي ولاړ دي پرونه پورې چې څومره انلوډ شوي دي هغې مطابق موږ سره 25000 پورې موږ خریداري کړې ده ډرایورانو کې لکه د چیکینګ ستاسو کوم سیسټم چې دی په هغې باندې مو د هغوی تحفظات دي بل د دې سره سره دغلته کې نږدې یو هوټل دی او په هوټل کې وایي چې څوک ټیکهدار دی او هغه ټیکهدار زموږ نه 1500 روپۍ انټري اخلي چې ستاسو نه 1500 واخلو نو تاسو په ګودام ته ورننه باسو او هلته به بیا ټرک خالي شي څو پورې چې زموږ د چیکینګ خبره ده نو چیکینګ واقعي چې موږ ډېر کوو زه به ده ووایم چېرې موږ ګاډي را دننه کړو د هغې طریقې کار دا دی کانټې باندې ودرو باقاعده کیمره کې راشي انلاین سیسټم دی هلته ته موږ سامپلینګ وکړو او د هغه سیمپل موږ چک کړو چې آیا دا زموږ د سټینډرډ د معیار مطابق دی که نه دی دې کې کمیټي جوړه شوې دا کمیټي باقاعده په موقع موجود وي مویسچر چک کړي شي غنم چک کړي شي خراب نه دي ټیک دي دا ده چې موږ لږ ایکسټینسیو چیکینګ کوو مختلف د یو ګاډي نه 4 5 شپږ سیمپل بار بار ګرځو را ګرځو اخلو ته نو دا ټیک خبره چېرې لږ ټایم ته موږ اخلو خو دا خبره چېرې سستي پکې بالکل نه ده شوې پرون هم 52 ټرکونه چک شوي دي هغې کې 14 ریجکټ شوي دي کوم چې کلیر دی هغې ته کانټې میلو شي خبره تللي دي او څو پورې چې د شکایت خبره ده نو دا پرایویټ کسانو ریلیټډ شکایت دی داسې هېڅ قسمه خبره په دې ګودام کې تر نن ورځه پورې شکر دی نه ده راغلې زموږ په سوات ګودام کې د غنم ستاسو سره چې کوم په ګودام کې پراته دي نو دا چې ستاسو سره دلته خالي شي هم دغسې به تاسو میلونو ته ورکوئ او که نه د دې بیا وروسته جدا طریقه کار دی دا به تاسو له ځان سره سټور کړئ او بیا به وروسته میلونو ته ورکوئ اسمت صاحب داسې د دې طریقې کار دی چې زموږ د سپتمبر نه والې تر اپریل پورې زموږ د دې ایشو وي د غنمو دا حکومت بیا اعلان وکړي یو کوټه ورکړي هر ډسټرکټ له په خپل سطح باندې هغه ډسټرکټ بیا هغه پیمنټ دوی چالان په ترو بینک کې جمع کړي او بیا دا موږ فلور مل ته ورکوو دا به اوس موږ سره سټور وي د دې به موږ فیومیګیشن هر څه لکه څومره خیال چې دی کیر یا د دې خیال څومره به موږ ساتو دی او فردر دا چې کله حکومت ووایي نو هغې مطابق بیا موږ ایشو کوو فلور مل سته نور خلکو ته دا موږ نشو ورکولی ډېره زیاته مننه جي کتونکو اورېدونکو د شاه صاحب خبرې اورېدلې ډرایوران یې هم اورېدل کوشش وکړو که نور څه نوي معلومات راغلل بیا به د نوي معلوماتو سره تاسو ته راځو تر دې ټایمه پورې مننه خوشحاله اوسئ